په هرات، فراه او بادغیس ولایتونو کې د تیرې ورځې شوې زلزلې د قربانیانو د لاسنیوي په خاطر په خوست کې د مرستې راټولولو 3 ورځنۍ لړۍ پیل شوې. دوی په عین حال کې د قربانیانو په غمونو کې ځانونه شریک بولي او په تجارانو، نړیوالو مرستندویو موسسو او ټولو هیوادوالو غږ کوي چې خپلې مرستې ونه سپموي. ډیری خلک راغلل، موږ سره یې مرسته وکړه. هغه که 10 روپۍ واس و، د خپل واس مطابق که 20 روپۍ و، نو دغه کمک یې را سره وکړو. خصوصا یو غږ په دا تجارانو باندې کومه، غټ غټ تجارتونه چې لري چې د هرات د زلزله ځپلیو سره د خپل وس مطابق همکاري وکړي. هغه که تجاران دي، خیریه بنسټونه دي، په ټولو باندې غږ کوو. ځینې نور ځوانان بیا افغانستان د ټولو شریک کور یادوي او له یو بل سره مرسته د ټولنیز ژوند مسؤلیت بولي. الحمدلله په دا ډېر خوشحاله چې افغانستان ټول اسلامي ملک دی، بیا په ټول مسلمان دی. د ټول افغانستان ولایتونو مرسته غواړم چې دې سره کومک وشي. البته مثال نړیوالو نه زه دا غواړم چې مثال دې سره کومک وکړي. غریبان د افغانستان ډېر غریب ملک دی. په خوست ولایت کې هغه نیکسون موجود دي، باید چنده شروع ده چې دې سره کومک وشي. دوی غواړي چې په هرات او بادغیس کې د زلزله ځپلو لپاره مرسته راټوله کړي. ځای په ځای همدلته خیمه درول شوې ده او په دوکانونو او په ښار کې په مختلفو ځایونو کې دوی ګرځي تر څو د هرات کې د زلزله ځپلو لپاره مرسته راټوله کړي او تر دوی ورسوي. د خوست ولسونه تل د خلکو سره تر خپله وسه ډېره پوره همکاري کړې او کوي. انشاءالله موږ امید لرو چې تر خپل وس مطابق هر څوک د سهار راهیسې خپل کمک او وس کوي. د دې ترڅنګ بیا یو شمېر نور ځوانان داسې مرستې د ملي احساس سمبول بولي. د زیانمنو لاسنیوی کول دا یوازې یو ملي احساس دی، بلکې دا یو ملي اسلامي او اخلاقي سلوک دی چې باید هر چېرته چې زیانمن وي هغوی لاسنیوی وشي. خوست کې هم ډاکټرانو په خپل ګروپ کې دا موضوع شریکه کړې ده او د دې دپاره یې فکر کوم عملا اوس هم په لاس په کار دي چې د زیانمنو سره لاسنیوی وکړي. یاد دې وي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وروستۍ شمیرې ښایي چې د یادې زلزلې له امله تر 2000 ډېر کسان شهیدان شوي او تر 1200 ډېر کسان ټپیان دي. دوی زیاتوي چې یادې شمیرې وروستۍ نه دي او ښایي نورې هم لوړې شي. د یادونې دا چې تر ټولو ډېر زیان د هرات په زنده جان ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتی دی.